د ښځې پر سر چې کوم لوړ ولور اخیستل کېږي دا پیسې حلالې دي که حرامې؟ ګورئ، یو ولور دی، یو مهر شرعي دی. دا باید موږ تاسې سره جدا کړو. مهر شرعي دا د ښځې خپل حق دی. ښځه کولی شي چې ویې غواړي د چا څخه، د خاوند څخه. د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې داسې یو پیښه وسوله، هغه په هغه وخت کې فقر و، یعنې غربت و، خلکو پیسې نه درلودې. نو حضرت عمر دا پرېکړه وکړه چې ښځې باید غټ مهرونه وانخلي. نو بیا ښځه راغله حضرت عمر رضی الله عنه ته وویله چې یا امیر المؤمنین، ما ته الله تعالی راکړی دی، زما حق دی، که یو قنطار هم زه واخلمه نو الله تعالی په دې کې ماته څه نه وایي. ته څوک یې چې دا مهر دغه محدود کړې که ما؟ نو حضرت عمر رضی الله عنه چې دا آیات شریف واورېدی نو بیا وویله چې صحیح ده، زه اشتباه سوی یم او ته صحیح وې. او ښځې ته وویل نو مهر او ولور په افغانستان کې یعنې ښځه خرڅول، د دې لنډ تعریف دا دی، بل هېڅ تعریف نه لري. ولې؟ زما سره دلیل دی په دې کې. دی شتول په مرکه ور واسطه دی، تا ته څه وایي؟ مهر دی څو دی؟ 10 لکه افغانۍ. پر دومه خو نن سبا تر 50 لکه پورې قیمتونه تللي دي. ان په 100 لکه مې اورېدلي دي. صحیح ده؟ یو سلو 6 لکه نن یو چا راته وویله. على کل حال یو 50 لکه روپۍ مهر سي. بیا چې کله د واده شپه بیا نکاح تړي، کوم فکر یو نکاح خو د لوی کندهار په ساحه کې د نکاح په ورځ تړي، یا د کوژدې په ورځ. یوه نکاح بیا چې د واده په شپه تړي، د واده په شپه چې وتړي عبارت څه وایي؟ وایي مهر 50,000 روپۍ. ښه، دغه 10 لکه یا 15 لکه چې تا واخیستلې دا څه شوې؟ دا ولور. دا تا یو آزاد انسان خرڅ کوي د پیسو په مقابل کې. بیا دې دا پیسې راواخیستلې په خپل جیب کې دې واچولې. کېدای شي ځینې پلاران یې نه خوري، خو ځینې کسان ولور خوري د لور. دی همدې ته خوشحاله چې د لور ولور خوري. دا د غیرت، یعنې پښتانه چې چینه خو ډېر غټ غیرت خبرې کوي، داسې غیرتمن یو پر ښځه غیرت کو. ښځه باندې څه غیرت کوي؟ ته د ښځې حق خورې، میراث یې خورې، د ښځې شرعي حقوق نه ورکوې او بیا وایه پر ښځې باندې غیرت کوم. دا خبرې چې دي د ژبې پر سر باندې دي، حقیقت هېڅ نه لري. صحیح ده؟ ټول هغه شرعي حقوق چې الله ورکړي دي هغه تجني سلبیه، بیا پر یوه ادنا خبره باندې خپل لور وژنې. صحیح ده؟ د غیرت په نوم باندې. على کل حال په دې مسایلو باندې زه دا نه وم. نو مهر او شرعي ولور فرق کوي. ولور یعنې د ښځې خرڅول، دا د ښځې توهین دی، آزاد انسان نه خرڅېږي. او پر ښځې باندې مهر ولور اخیستل، بیا خپل جیب ته اچول، خپل خېټه په غټول، دا بې غیرتي ده، دا نه افغانیت دی نه اسلامیت دی. دې سره اسلام هم ټکر دی، افغانیت هم ټکر دی. یو شرعي مهر دی، هغه د ښځې خپل حق دی چې هر څو جنې اخلي، 1 لک اخلي، 15 لک اخلي، 10 لک اخلي، 100 لک جنې اخلي. دا د ښځې پیسې دي، خپل د ځان ته بیا خپل ځان ته جیب ته اچي، کور ته وړي، خپل ځان ته سامان پاخلي، هر شی چې پاخلي. پلار که په وسه یو شی کېږي د لور سره وکړي باید ورسره وکړي، خو د لور پیسو ته کښېنستل، د لور پیسې خوړل او بیا د دین په نوم باندې خوړل، دا اصلا د دین خلاف دی، خرافات دي په دې ټولنه کې. ملان په دې باره کې غږ نه کوي او نه اواز راپورته کوي. او زه دې ته حیران یم، هغه ملا چې هلته نکاح ورتړي، زه هغه ځای ته حیران یم. ملا په دې کې نکاح ورتړي وایي، نکاح ورتړل 6 لک روپۍ، 50 لک روپۍ، 100 لک روپۍ د ولور په نوم باندې. زه قطعا داسې نکاحګانې ما تر اوسه پورې د 300 لک افغانۍ اضافه نکاح نه تړم. خو زه د نکاحګانې د شان تړم هم نه، ما ته خوند راکوي هم نه. خو چې تړلې مې د غالبا تر 15 لک لوړ نکاح ما تر اوسه نه تړلې. موږ باید کوشش وکړو چې دغه نکاح اسانه کړو چې تر څو زنا کمه شي. ټول افغانان، ټول ځوانان د دغه مهرونو، د دغه ولورو په خاطر باندې پر لارې باندې غرق کېږي، اروپا ته روان دي، ایران ته روان دي. دا د دین کوم مصلحت دی؟ په دې کې د شریعت څه ګټه ده؟ بیا د دین په نوم په دې کې څه ګټه ده؟ د خلک ولې فکر نه کوي؟ وایي خلک بیا وایي چې دا لور نه باندې ګرانه، یعنې د ګرانښت معیار چې دی په پښتانه ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې هغه قیمت دی. هر څومره چې لوړه هغه ګرانه ده. دا یو خرافات زموږ په ټولنه کې بد رواجونه دي، د دین په نوم حاکم دي. موږ هم غږ نه کوو، عوام هم غږ نه کوي. ملا صاحب خپل لور ګرانه ورکوي، چې ملا صاحب ورکوي امي خو په طریقه املا باندې ورکوي. نو دا خرافاتو څخه، دا بد رواجو څخه، د بدو عادتو څخه باید موږ تاسې د خپل بچو لپاره باید اساني جوړه کړو. دا خو زموږ داسې بچیان دي، دا چې په لاره کې غرق کېږي، اروپا ته روان دي د ولور په خاطر باندې. په 15,000 د بیلچې باندې خو سړی 6 لک روپۍ نشي ګټلی. یا به رشوت کوي، یا به غلا کوي، یا حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه د عام الرماد ورته وایي. عام الرماد دا د وچکلۍ کالو، په دې کال دا د چا چې غلا کړی و د لاس پرې کول یې بند کړله. کېدای شي د لورې سره غلا کړې وي. نو په افغانستان کې د عام الرماد خوا ته موږ راوښتي یو، او بیا ښځې په دومره لوړ قیمت ورکړو. بیا تر ټولو بد دا دی
چې بیا هلته ناسته یې 15 کاله 6 کاله ځکه سړی پیسې نشي ورکولی یا په اروپا کې پیسې نشي ورته رسولی یا بیا چې پیسې ورته راوستې هغه هلته اسناد نه قبول کړي ټول خرافات ټول بد رواجونه د دین په نوم باندې حاکم دي او د پښتنو ټولنو په نوم د غیرت په نوم باندې حاکم دي اسلام ورسره ټکر دین ورسره ټکر ټول دا باید موږ ایسته کړو په دې خلاف باید ټول غږ پورته کړي